سلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ باستئ. نن راغلی وم ګلبهار سنټر ته چې په فروزګاه کې موقعیت لري. زما د ملګري په ویزې کې کوم مشکل و، هغه ویزې لپاره راغلی او زما هم لږ کار و، نو زه هم راغلم. دلته مخې ته بیا د ګلبهار سنټر رستورانټ راغی چې په تاکاو کې موقعیت لري. نو له دې رستورانټ نه ښایسته خاطرې هم لرو. زه او یو بل ملګری مې میاشت کې یو دفعه حتما راتللو دلته. نو موږ هم بیا حرکت وکړ د شارناو په طرف باندې. ملګري ته مې وویل راځه شارناو کې به هم چکر ووهو. او دغه اکاونټ چې د صفحې په سروي نه یې ملګرو دا درسره لایک او فالو کړئ. کله مو چې هم زړه تنګېده نو د اکاونټ ته ورننوځئ، دا ځکه چې پښتو فلمونه ترجمه کوي او خوند ترې واخلئ. نو موږ هم راورسېدلو د شهرنو پارک ته. واقعا چې ډېر ښایسته پارک ده، هرې خواته شنې ونې دي، واقعا چې ډېر شین پارک ده، والا واقعا چې ښایسته ده. دلته نه پوهېږم له تیږو څخه یو څه جوړ شوي وو، والا ډېر ښایسته ول. د تیږو څخه یې زینې جوړې کړې وې او څه قالبک یې جوړ کړی و. اخوا ته بیا د لرګیو یو ښایسته دروازه وه چې له لرګیو څخه یې جوړه کړې وه. والله دلته به هم ولاړ شو. هغه ورننوتلو او یو څو ښایسته ښایسته عکسونه مو هم وباسل دلته. او دلته بیا هلکان له کامرو سره ګرځي، نو درته وایي چې عکس درته واخلو او که نه. فکر کوم د یو عکس په سر 10 افغانۍ اخلي. نو موږ خو موبایل درلوده، بیا موږ خپل په موبایل باندې عکسونه واخیستل او هغوی م رخصت کړل. نو ملګرو د شهرنو د پارک ساحه ډېره ښکلې ده، ډېره ښایسته ده. هرې خواته سیوری وي او ډېره ښایسته هوا وي دلته. د مخامخ چې تاسو دا هلکان وینئ دوی هم عکسونه باستل او کامرمین ته یې فکر کوم پیسې ورکړلې، عکسونه یې ورته وباستل. بیا نو زموږ مخې ته دلته دا کاکا راغی چې الوچې او الوبالو یې خرڅول. نو زما ملګري ویل راځه چې دا واخلو. ما له ځای هېڅ مشکل نشته، ته یې پیسې ورکړه واخله. نو هغه ما ورسره ټوک کولې، نو پیسو نه ما نه مخکې شو، هغه وخته پیسې ورکړې ورته. نو د دغه نوم ما هېڅ یاد نه کړ چې د ګیلاس ویل کېږي او که الوبالو ویل کېږي. بیا نو موږ هم روان شو د کور طرف ته. نو ډېره ګرمي مو شوې وه، بیا مې یو سپریټ راواخیسته او دا مو ورته وشکه.